السلام علیکم ګرانو محترمو ګلونو کتونکو. نن ورځ به د دویچ لرن auf پشتو د درسونو په لړۍ کې پریپوزیشن په ګېنیټیف کې زده کړو په جرمني یا الماني ژبه کې. Prepositionen im Genitiv یعنی پریپوزیشن یا حروف اضافي یا اضافي حروف په جرمني یا الماني ژبه کې. د نن ورځې درس به په لیکسیون 54 یعنی 54 درس. په دې درس کې به Prepositionen im Genitiv یا Preposition په Genitiv کې زده کړو. د یادونې وړ ده چې Preposition په اکوزاټیب کې او په ډاټیب کې په تیرو درسونو کې تیر شول. کوم چې تم هغه دوه درسونه نوي تعقیب کړئ د هغوی لینک به زه په ډسکرپشن باکس کې سره شریک کړم. تاسو کولی شئ چې هغه دوه درسونه د پریپوزیشن یا اضافي حروفو په اړه باندې هم زده کړئ او هغه مشکل مرفع کړئ. نو دلته لرو Prepositionen plus Genitiv یعنی اضافي حروف plus جمع Genitiv article. نو په دې برخه کې به موږ ټول هغه Preposition ولرو کوم چې په Genitiv کې موجود دي. د ګېنیټب کې د ټول پریپوزیشنونو شمیر 26 ته رسیږي. 26 پریپوزیشنونه مو په ګېنیټب کې لرو. نو لومړی به وي statt, anstatt, anstelle, wegen, infolge, aufgrund, während, trotz, innerhalb. همدارنګه نور پریپوزیشنونه په ګېنیټب کې لرو یا نور حروف اضافي یا اضافه حروف په ګېنیټب کې لرو. außerhalb, oberhalb, unterhalb, seitens, von Seiten, laut, anhand, angesichts, binnen. همدارنګه ورپسې لرو anlässlich, abseits, diesseits, jenseits, inmitten, zugunsten, zwicks او finally mittels. همدا 26 پریپوزیشنونه په ګېنیټب کې لرو. نو زه به وروسته د هغوی ترجمه هم درته ووایم او تشریح ته به هم لاړ شو. په دې برخه کې مې ورسره ترجمه نه ده لیکلې ولې د هغوی مکمله ترجمه او سره موجود مثالونه به په راتلونکي برخه کې درته تشریح کړم. زه به لومړی درته د ګېنیټب ارټیکلونه تشریح کړم په دریو برخو کې، یعنی کوم ارټیکلونه مو په ګېنیټب کې استعمالوو، کوم چې مو لکه څنګه چې مو په اکوزاټیب کې او ډاټیب کې هغه ارټیکلونه موجود وو په ګېنیټب کې توپیر لري، هغه به هم درته تشریح کړم او وروسته به بیا لاړ شو د همدې 26 پریپوزیشنونه په ګېنیټب کې د هغوی ترجمه او سره مربوط مثالونه. اوس به دلته ولرو der Genitiv artikel یعنی په ګېنیټب کې ارټیکلونه. کوم ارټیکل په ګېنیټب کې موجود دي؟ لومړی به ولرو bestimmt یعنی څرګند یا معلوم ارټیکلونه په ګېنیټب کې. په همدې چوکاټ کې لرو نومیناتیو او ورپسې به د هغوی ګېنیټب حالت ارټیکلونه وښیو. obviously موږ لرو ماسکولین یعنی د نارینه نومونو پورې مربوط حالتونه د هغوی ارټیکل. په نیوټرال یعنی د مخنثو یا خنثی یا بېطرفه نومونو ارټیکلونه. همدارنګه فیمینین حالت یعنی د ښځینه نومونو ارټیکلونه او د هغوی پلورال فورم یا د جمع حالت د bestimmt ارټیکل کې. نو لومړی به دلته موږ ولرو نومیناتیو. څنګه کولی شو چې ګېنیټب ته هغه تبدیل شي؟ مثلا که چیرته مو ارټیکلونه په ګېنیټب کې وایو د ماسکولین ارټیکل ډي ارټیکل په ډیس باندې بدلیږي. ځینو مواردو کې ورسره یوازې ایس راوړل کیږي او ځینې وخت ورسره ای ایس هم راوړل کیږي. همدارنګه په مخنث حالت کې لرو ډس ارټیکل هم په ډیس باندې بدلیږي. دواړه عین څه دي؟ توپیر نه لري. په فیمینین کې ډي ارټیکل د ښځینه نومونو ډي ارټیکل په ډي باندې بدلیږي. همدارنګه د هغوی د جمع حالت ډي ارټیکل هم په ډي باندې بدلیږي، یعنی اغ ورسره راځي ډیا ډي ډیا. نو د ماسکولین او د نیوټرال حالت سره مساوي ده. همدارنګه راځو
unbestimmt یا ناڅرګند یا نامعلوم یا نامشخص حالت دی د هغوی ارټیکلونه همدارنګه لرو په ماسکولین نیوټرال فیمینین او د پلورال فورم کې لرو په نومیناتیف کې ارټیکل چې عین لرو په unbestimmt کې هغه په اینس باندې بدلیږي اینس یعنی اس یا اس ځینې وخت کې ورسره راځي اینس همدارنګه په نیوټرال حالت کې هم اینس ده او په فیمینین کې آینه ده یعنی ایغو سره اضافه کیږي هم دی په ښځینه نومونو حالت کې لکه څنګه چې دلته شو آینه همدارنګه په پلورال کې هم دی unbestimmt کې هم هغه حالتونه موجود نه دي ورپسې راځو unbestimmt په نیګاتیو یعنی په منفي حالت کې هم هغه لرو په نومیناتیف کې کاین ده هغه کاین په کاینس باندې بدلیږي آینس کاینس همدارنګه په نیوټرال حالت کې هم کاینس په فیمینین کې کاینه په کاینغ باندې بدلیږي او په پلورال فورم کې کاینه هم په کاینغ باندې بدلیږي نو الګیمان یعنی په عمومي شکل سره وایو چې د ماسکولین حالت او د نیوټرال حالت یعنی د نارینه نومونو حالت او د نیوټرال یا خنثی نومونو یا بیطرفه نومونو حالتونه یې سره مساوي دي توپیر نه لري په ټولو حالتونو کې یعنی مساوي دي دا دوه مساوي دي سره دس دس آینس آینس همدارنګه کاینس کاینس آینس دي هیڅ توپیر نه لري همدارنګه د هغوی د فیمینین فورم یعنی د ښځینه نومونو شکلونه او د هغوی جمع حالت سره مساوي ده یعنی دا دواړه مساوي دي عین شی همدارنګه کاینغ کاینغ دلته هم سره مساوي دي د هغوی په منفي حالت کې یعنی که چیرې تاسو د ماسکولین یا د نارینه نومونو حالت زده کړئ د خنثی نومونو حالت هم هغه څه ده او که چیرې د فیمینین نومونو حالتونه زده کړئ د پلورال فورم یا د جمع حالتونه یې هم هغه څه دي څنګه چې د ښځینه نومونو حالت ده یعنی دا دواړه سره مساوي دي د ماسکولین حالتونه یعنی عین څه دي تغییر نه کوي همدارنګه په دې شکل سره هم نو دلته لرو لومړنی پریپوزیشن په ګېنیټیف کې شتات یا انشتات شتات یا انشتات د څه په معنا ده په عوض دی په بدل دی یعنی instead of something یعنی د یو څه په عوض په بدل کې شتات یا انشتات دواړه ویلی شي اوس راځو مثال ته zum Beispiel statt oder anstatt eines Autos hat er ein Fahrrad gekauft. Anstatt eines Autos hat er ein Fahrrad gekauft. یعنی په عوض د موټر یې بایسکل واخیست یعنی د بایسکل Fahrrad د سایکل یا بایسکل په عوض په بدل کې auto یعنی یو موټر یې واخیست Anstatt eines Autos یعنی په عوض دی په بدل دی موټر کې hat er یعنی ein Fahrrad یو سایکل gekauft یعنی واخیستو په عوض د موټر یو سایکل واخیست همدارنګه لرو دلته چې په نومیناتیف کې ein Auto په نومیناتیف کې لرو نو ګېنیټیف ته څرنګه تبدیلولای شو په ګېنیټیف کې ویلی شو چې eines Autos یعنی دا د موټر جمع حالت نه ده بلکې د هغوی د ګېنیټیف شکل یا حالت ده یعنی په نومیناتیف کې ein Auto په ګېنیټیف کې eines Autos یعنی دا په ګېنیټیف کې د موټر یعنی دا داسې لیکلی شو همدارنګه دا پریپوزیشن په ګېنیټیف کې لرو انشټیله د په خاطر په عوض په بدل معنا باندې مطلبی کې د انشټیله پریپوزیشن په اړه باندې مثال لرو zum Beispiel یعنی د مثال په توګه anstelle eines Tablets hat er einen Computer als Geburtstagsgeschenk bekommen یعنی هغه یو ټابلیټ د کمپیوټر پر ځای د زیږون په ډالۍ کې ترلاسه کړ anstelle eines Tablets یعنی په عوض د یو ټابلیټ hat er einen Computer یعنی د یو کمپیوټر als لکه Geburtstagsgeschenk یعنی د زوکړې د ورځې یا د پیدایښت د ورځې ډالۍ bekommen یعنی ترلاسه کړه همدارنګه دلته لرو په نومیناتیف کې ein ټابلیټ یعنی یو ټابلیټ په نومیناتیف کې لرو
ولی د هغوی د ګېنیټیف فورم یا د ګېنیټیف شکل کې اینس ټابلیټس یعنی یو ټابلیټ دا یې د ګېنیټیف حالت ده. ګېنیټیف حالت یعنی یو څه شی د چا پورې مربوط وي، مثلا کمپیوټر زما مربوط ده یعنی زما ده، یا د بل چا مربوط وي، یا همدې شخص همدا ټابلیټ ترلاسه کړ. یعنی ګېنیټیف معنا دا ورکوي په اکثره ځایونو کې چې هماغه شی د تا پورې مربوط ده، د تا پورې اړه لري. اوس راځو د پریپوزیشن یا اضافي حروفو دریم ته. این فولګه په معنا دی په نتیجه کې په ترتیب سره معناګانو باندې ترجمه کولای شو. مثال دا Infolge der starken Luftverschmutzung sind viele Leute krank geworden. یعنی د سختې هوا د ککړتیا په پایله کې ډیری خلک ناروغه شوي دي. Infolge der starken Luftverschmutzung یعنی په نتیجه د سختې ککړې هوا یا خرابې هوا sind viele Leute یعنی ډیر خلک krank geworden یعنی ناروغه شوي مریضان شوي دي. نومیناتیف کې موږ لرو die Schmutzung یعنی خرابه ککړه، ولی په ګېنیټیف کې لرو ډي آرټیکل په ډي باندې بدلیږي، لکه څنګه چې موږ د آرټیکلونو په برخه کې د ګېنیټیف تشریح کړل درته. یعنی die Schmutzung یعنی په ګېنیټیف حالت کې ده، یعنی ککړتیا د هوا خرابوالی د هوا ککړتیا. die Schmutzung په ګېنیټیف کې لرو die Schmutzung. نو آرټیکلونه هم زده کړئ، یا د آرټیکلونو برخه کې مې درته تشریح کړې ده. آرټیکلونه ښه زده کړئ، نو بیا د جملو په جوړولو کې درته ستونزه نه وي. د همدې پریپوزیشن په اړه باندې مثال لرو. Aufgrund der Kriege viele Personen überall auf der Welt geflüchtet یعنی څه معنا د جنګونو له امله د ټولې نړۍ ډیری خلک کډوال شوي یا وتښتېدل. کډوال شول یا وتښتېدل، د جنګونو له امله د ټولې نړۍ ډیری خلک کډوال شول یا ډیری خلک وتښتېدل د امن ځایونو ته. Aufgrund der Kriege یعنی د جنګونو له امله په دلیل د جنګونو. viele Personen یعنی ډیری خلک. überall auf der Welt یعنی په ټوله نړۍ کې، شاوخوا د نړۍ. geflüchtet یعنی کډوال شول یا وتښتېدل. die Kriege چې د جمع حالت یعنی جنګونه پلوغال فرم ده، هغه که چېرته موږ په ګېنیټیف کې لیکو die Kriege یعنی هلته مخکې مو په د آرټیکلونو برخې درته تشریح کړل چې د فیمینین فرم یعنی د ښځینه نومونو شکل او د پلوغال فرم یعنی د جمع نومونو حالتونه کې د آرټیکلونه یو څه یعنی تغییر نه کوي. په فیمینین کې هم ډي آرټیکل په ډي باندې بدلیږي، په پلوغال یا جمع شکل کې هم ډي آرټیکل په ډي باندې بدلیږي. die Kriege یعنی په ګېنیټیف کې د جنګونو حالت ده. همدارنګه بل اضافي حروف په ګېنیټیف کې لرو. trotz د بر علاوه په ضد په مقابل په معنا باندې مطلبیږي. د هغوی په اړه مثال ده. trotz der Schmerzen nach der Operation wollte noch arbeiten یعنی وروسته د عملیاتو د درد سره سره هغه غوښتل لا هم کار وکړي. یعنی بر علاوه چې د عملیاتو کول او درد یې لرو، بیا هم د غوښتل چې کار وکوي. trotz der Schmerzen nach der Operation یعنی وروسته په مقابل د دې یا بر علاوه د دې یا سره سره د درد نه وروسته د عملیاتو د غوښتل چې بیا هم کار وکوي. دلته نومیناتیف کې die Schmerzen یعنی درد ته ویل کېږي. ډي آرټیکل په ډي باندې بدلیږي، په ګېنیټیف کې die Schmerzen یعنی درد. همدارنګه دویم مثال لرو. Du kannst mich jederzeit innerhalb der nächsten Stunde anrufen یعنی ته کولی شې ما ته هر وخت په راتلونکي کاري وخت یعنی ټلیفون وکوي یا زنګ ووهي. همدارنګه بیا لرو außerhalb د څه په معنا ده؟ هغه د باندې یا بهر. مثال ته راځو. sie wohnt außerhalb der Stadt یعنی دا د ښار څخه بهر اوسیږي، د ښار نه بهر اوسیږي.
همدارنګه دویم مثال لرو Sie kommen immer außerhalb der offenen Zeiten. معنا تاسې هر وخت د کاري ساعتونو څخه بهر راځئ. Sie kommen immer یعنی تاسو راځئ هر وخت außerhalb der offenen Zeiten یعنی تاسو هر وخت د کاري ساعتونو څخه بهر یا بیرون راځئ. بیا لرو oberhalb. oberhalb د څه په معنا ده؟ هغه هم پورته له یو څه یا پورته په معنا باندې مطلبیږي. پورته له یو څه یا پورته. د همدې پریپوزیشن په اړه باندې مثال لرو منظور lebt oberhalb einer Kneipe. منظور lebt oberhalb einer Kneipe یعنی منظور د بار نه پورته اوسیږي یا پورته برخه د بار نه یعنی پورته اوسیږي. دویم مثال لرو Die Kirche liegt oberhalb des Dorfes یعنی کلیسا د کلي څخه پورته ده یعنی کلی د پورته برخه کې کلیسا یا کیشه موجوده ده. Die Kirche کلیسا ته ویل کیږي. همدارنګه بل پریپوزیشن په ګېنیټیف کې لرو unterhalb. unterhalb د څه په معنا ده؟ unterhalb د ښکته له یو څه یا کښته یا لاندې برخه. unterhalb Die unterhalb مثال ده unterhalb der Stadt fließt der Fluss vorbei یعنی د دې معنا ده سیند د ښار نه ښکته بهیږي یعنی سیند بهیږي د ښار نه ښکته unterhalb یعنی د ښار نه ښکته برخه. اوس بل پریپوزیشن ته په ګېنیټیف کې راځو seitens یا همدارنګه لا von seitens. دا د څه په معنا دی؟ دا څخه یا له طرف نه. seitens یا von seiten. اوس به راسو د هغوی مربوط مثال ته zum Beispiel د مثال په توګه seitens یا von seiten ihre Familie bekommt sie keine finanzielle Unterstützung یعنی هغه د خپلې کورنۍ څخه هیڅ مالي مرسته نه ترلاسه کوي. sie یعنی یوه ښځه. von seiten ihre Familie یعنی د کورنۍ له طرف نه یا د کورنۍ څخه bekommt sie keine finanzielle Unterstützung یعنی د هغې د خپلې کورنۍ له طرف نه هیڅ مالي مرسته یا مالي ملاتړ نه ده ترلاسه کړی. همدارنګه بل پریپوزیشن یا اضافي حروف په ګېنیټیف کې لرو laut. laut د څه په معنا ده؟ هغه د مطابق ده according to یعنی مطابق ده د نظر کې نیولو سره ده دی. د laut پریپوزیشن په اړه باندې مثال لرو laut der Berichte haben wir einen großen Umsatz gemacht یعنی د راپورونو له مخې یا د سروې له مخې موږ غټ مالي خرڅلاو کړی ده یا غټ فروش مو سرته رسولی ده. laut der Berichte یعنی د راپورونو له مخې د څېړنې له مخې د سروې له مخې haben wir einen großen یعنی موږ غټ Umsatz gemacht یعنی فروش مو کړی ده. همدارنګه بل پریپوزیشن یا اضافي حروف په ګېنیټیف کې لرو anhand. anhand په واسطه په اساس له طریقه کوم دې معناو باندې مطلبیږي. د anhand پریپوزیشن په اړه باندې مربوط مثال لرو anhand dieses YouTube-Kanal können die Schüler die Grammatik besser verstehen یعنی د دې له طریقه شاګردان کولی شي په ښه توګه ګرامر زده کړي. anhand dieses YouTube-Kanal یعنی د دې یوټیوب چینل له طریقه یا په واسطه د دې یوټیوب چینل können die Schüler یعنی کولی شي شاګردان die Grammatik ګرامر besser ښه verstehen یعنی زده کړي پرې وپوهیږي. یعنی د همدې چینل له طریقه شاګردان کولی شي ښه ګرامر زده کړي. یعنی تاسو هم کولی شئ زموږ د همدې چینل نه ښه ګرامر او جرمني یا الماني ژبه زده کړئ. همدارنګه بل پریپوزیشن لرو په ګېنیټیف کې angesicht. angesicht د په قصد په اراده یا یو څه په نظر کې نیولو په معنا باندې مطلبیږي. د هغوی مربوط مثال ده angesichts des schlechten Wetters können wir heute nicht wandern یعنی د خرابې هوا په نظر کې نیولو سره په پام کې درلودلو سره موږ نشو کولی
قدم وهو یا منډې ته لاړ شو. Angesichts des schlechten Wetters یعنی د خرابې هوا له امله د خرابې هوا له امله können wir heute nicht fahren یعنی د خرابې هوا له امله موږ نشو کولی چې قدم ووهو یا منډې ته لاړ شو منډه ووهو. همدارنګه بل پریپوزیشن په ګېنیټیف کې لرو بینن. بینن دا په مابین یا په داخل په معنا ده. between په معنا باندې مطلبیږي. د بینن پریپوزیشن په اړه باندې مثال لرو. بینن eines Monats muss entscheiden ob die neue Arbeit annehmen will یعنی څه معنا یعنی دی باید په یوه میاشت کې خپل تصمیم ونیسي. یعنی binnen eines Monats muss entscheiden یعنی په مابین په داخل د یوې میاشت کې دی باید تصمیم ونیسي چې آیا غواړي نوی کار قبول کړي یا نه. ob die neue Arbeit annehmen will که چیرته دی یعنی نوی کار شروع کول یا قبلول غواړي یا قبلوي. همدا یې لاندې ورسره معنا ده. ورپسې بل پریپوزیشن په ګېنیټیف کې لرو anlässlich. anlässlich دی په موقع په مناسبت په معنا ده. مناسبت په موقع. anlässlich des 30. Geburtstags meiner Freundin haben wir für sie eine große Partei organisiert. یعنی څه معنا زما د ملګري د دوستي د 30مې کلیزې په مناسبت anlässlich یعنی په مناسبت موږ د دې لپاره د چا لپاره زما د ملګري لپاره غټه پارټي یا میله جوړه کړې وه. anlässlich des 30. Geburtstags یعنی په مناسبت د 30مې کلیزې meine Freundin یعنی زما د ملګري haben wir für eine große Partei organisiert یعنی موږ د یوې غټې پارټي یا میلې تابیا نیولې وله. پارټي مې جوړه کړې وله. همدارنګه بل پریپوزیشن په ګېنیټیف کې لرو abseits. abseits یعنی د لرې یا فنا کېدلو یا د باندې په معنا ده. بیا هغوی مربوط مثال لرو das Haus meines Freundes liegt abseits der Autobahn یعنی زما د ملګري کور د یو دوست کور مې د لوی لارې څخه لرې ده. د لوی لارې څخه لرې ده یعنی فنا ده د لوی لارې یا هایوې څخه لرې ده. همدارنګه بل پریپوزیشن په ګېنیټیف کې لرو diesseits. diesseits د څنګ په اړخ یا طرف په معنا ده. مثال ته راځو ich wohne diesseits dieser Straße یعنی زه د دې کوڅې په دې اړخ کې ژوند کوم اوسېږم. diesseits یعنی په همدې طرف کې. بل پریپوزیشن په ګېنیټیف کې لرو jenseits. jenseits دی هغه بل طرف یعنی دا طرف. diesseits jenseits یعنی هغه بل طرف. د همدې پریپوزیشن په اړه باندې مربوط مثال لرو der Turm findet sich jenseits auf der Altstadt یعنی برج یا turm د زاړه ښار هغه بل طرف ته موقعیت لري یا هلته دا یا هلته موجود ده. یعنی د زاړه ښار Altstadt die Altstadt یعنی د همدې زوړ ښار هغه بل طرف ته همهغه برج یا turm die turm موجود ده هلته موقعیت لري. همدارنګه بل پریپوزیشن په ګېنیټیف کې لرو inmitten. inmitten په مابین یا په منځ کې په معنا ده. د هغوی مربوط مثال ده die Eisenbahn findet sich inmitten des Industriegebiet یعنی ریلوی یا پټلۍ. Eisenbahn یعنی ریلوی یا د ګاډي پټلۍ د صنعتي سیمې په منځ کې موقعیت لري یا په منځ کې ده. همدا یې ترجمه ده. همدارنګه بل پریپوزیشن یا اضافي حروف په ګېنیټیف کې لرو zugunsten. zugunsten د څه په معنا ده؟ په ګټه، په فایده یا د فایدې لپاره. د هغوی مثال لرو sie zusammen spenden zugunsten der Hurrikan
اوفا یعنی دوی د طوفان ځپلو ته د فایدې رسولو لپاره بسپنه راټولوي یا چانده راټولوي. Sie Samen spenden zugunsten یعنی دوی ټولوي ترڅو هغه فایده ورسوي ګټه ورسوي die Hurrikan Ufer یا هغه طوفان ځپلو یا قربانیانو ته. همدارنګه بل پریپوزیشن په ګېنیټب کې لرو سفکس. سفکس د څه په معنا ده؟ د یو څه شي په هدف. د همدې پریپوزیشن مربوط مثال لرو سفکس dis. Umweltschutzes demonstrieren viele Menschen überall auf der Welt یعنی د چاپیریال ساتنې لپاره په ټوله نړۍ کې خلک مظاهرې کوي یا تظاهرات کوي. Umweltschützen یعنی هغه د چاپیریال ساتنې ته ویل کېږي. viele Menschen ډېر خلک تظاهرات کوي. همدارنګه بل پریپوزیشن په ګېنیټب کې لرو metals. metals د څه په معنا ده؟ په واسطه، په مطلب، په توسط. Mittels eines Rettungswagens wurde ins Krankenhaus eingeliefert یعنی هغه د امبولانس په واسطه روغتون ته وړل شوی و. یعنی د امبولانس په واسطه هغه روغتون ته یعنی روغتون ته وړل شوی و. یعنی دای. نو دا و پریپوزیشن یا اضافي حروف په جرمني الماني ژبه کې په ګېنیټب کې. دا هم د ډیرو مهمو درسونو څخه ده. د پریپوزیشن یا اضافي حروفو په اړه باندې دوه تیر درسونه هم موجود دي. کوم چیرته هم هغه درسونه نه وي لیدلي د هغوی لینک په د تشریح په باکس یا ډسکرپشن باکس کې موجود ده. هلته لاړ شئ هغه دوه درسونه هم وګورئ. نو thanks for watching. په پای کې زموږ چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ، د ملګرو سره هم شریک کړئ او اقلا که نور څه نه وي درسونه د سره لایک کړئ او که مو چېرته ډېر څه زده کړ نو یو کمنټ ماته مې ولیکئ. نور نو ښه وختونه درته غواړو د بیا درس د لیدلو پورې د الله په امان.